زه همیشه دا خبره کوم چې چېرته کې د کم یو گیم فیسیلیټي زیات وي نو هلته کې پلیئرز هم راځي، هغه به کم کوچز ورته ټریننګ کوي، هغې سپورټ کوي هم بیا، ځکه چې هغې ته ټول فیسیلیټیز وي، د مخکې د تلو لارې ورته وي، محنت کولو ذریعې ورسره وي. نو یو کوچ هم بیا خوند ورکوي چې دا پلیئر ته زره ډېر محنت وکړم، د دې څه غلطیان دي دې لږ پالیش کړم، هیره ترې جوړه کړم. نو چېرته چې د آرچري خبره راشي نو موږ همیشه په دې څیز کې ډېر زیات کمزور یو یا پاتې راغلي یو چې دا داسې گیم دی چې د نېشنل لیول باندې ډېر پوزیشنونه اخیستي دي، خو یا خو ګورنمنټ زموږ طرف ته توجه نه ورکوي اور یا میبي ګورنمنټ څه وجوهات بنا څه مجبور وي هغې داسې قسمه سپورټس مخکې کوي نه، یا میبي هغې کې سیاست هم ویلی شي چې راتلی شي. خو زه وایم په کار چې سپورټس کې د پلیئر سره د سیاست نه کوي. باقي د خلک دا الفاظ ویم چې هتیانو په جنگ کې هغه ګاز پوس خراب شي، نو موږ هغه ګاز پوس یو بره هتیان جنگ کوي، موږ پکې لاندې مفتو کې خراب شو. نو که کاش د دې آرچري باره کې لږ دا سوچ وکړی شي چې بهی دې نه موږ ته یوې پالیش شوي هیرې میلاوېدی شي، د دې د وجې نه زموږ د صوبې او زموږ د ملک نوم روښانه کیدی شي. نو په کار دا دی چې دې ته یو خپل رینج جوړ شي، یو شوټینګ رینج جوړ شي چې کوم ډېر سیفټي په هغې کې پلیئرز هغه ګراونډ ته ځي، هغې ټریننګ کوي، ته پته چې دا زموږ یو کور دی، دلته نه به موږ هر څه زده کوو. زما کار دی زه یو کوچ یم، زه به ټریننګ ورکوم، خو زما چې څومره کوشش وي زه فیسیلیټي ورکول کوشش کوم، خو کم فیسیلیټیز چې کم ګورنمنټ موږ له راکول غواړي یا زموږ ډیمانډ دی هغې پسې موږ دومره منډې ترړې وکړو چې موږ ډسهارډ شو، نو اخره کې چې ریجکشن وشي نو نور هم موږ مات شو. خو بیا یو سحر بیا را رواني نو موږ د شپې بیا ووایو چې زه سبا به بیا انشاءالله محنت کوو. کمپلیکس که اوس کاغذاتو کې ډېر هر څه جوړ شي او پریکټیکلي هغې نه نو زه خو هغې ته نشم ویلی چې داسې ترقیاتي کارونه به شروع وي. ها که شروع هغه یو مخصوص گیمونه دي چې د هغې کم هیډ دي هغه ډېر تکړه ووایي یا پاورفل ووایي نو د هغې هر یو خبره اوکېږي، خو زموږ په شانتې لږ کمزوري چې دي نو هغې مخکې رسایي نشي کولی. ایون دا داسې زیم راغلی دی چې موږ د ګیټ نه واپس شوي یو چې بهی فلحال ستاسو څه نشته دی، هسې ځان مه ستړی کوئ. نو موږ خو خپل کوشش کوو، خپل محنت کوو، انشاءالله زما یقین دی په خپل محنت او د آرچري په پلیئرز باندې داسې ورځ به راشي چې دوی به پخپله دې ته مینت کوي چې راځئ موږ تاسو دلته کې ایډجسټ کوو، دلته ایډجسټ کوو، ستاسو نه بغیر زموږ گیمز انکمپلیټ دي. دا خو اوس موږ ته لکه مطلب تاسو ګورئ دلته کنسټرکشن هم کیږي، موږ د نیشنل لپاره تیاري هم کوو، موږ هغه خپلې حوصلې نه غورځوو اور که زموږ خپل هر څه برابر شي نو یقین وکړئ چې دې ماحول کې پلیئرز خپل نوم خپل پہچان جوړ کړو، د خپلې صوبې جوړ کړو، موږ ته ډېر فخر محسوسیږي چې زموږ څه پلیئرز داسې دي چې هغې کله نیشنل لیول باندې کمپټیشن ته لاړ شي نو هغې وایي یاره بهی دا به موږ له ډېر ټف ټایم راکوي. نو انشاءالله چې زموږ خپل رینج شي، خپل شوټینګ رینج شي نو ما ته امید دی چې موږ به ډېر جونیئر لیول نه دا میډل ځان سره ساتو انشاءالله.